فضا ته د یوې بیزو جالب سفر. تاسو شاید تر اوسه د فضا تر عنوان لاندې ځینې کتابونه، مقالې او ویډیوګانې کتلې وي، خو فضا ته د بیزو دا جالب سفر به تاسو ته ډیر حیرانونکی او په زړه پورې وي. دا سفر د ناسا د تاریخ له جالبو او حیرانونکو سفرونو څخه یو دی. د پښتو لایف لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په 1916 میلادي کال د نومبر په 9 ناسا د پروجیکټ میرکري په نوم یو فضایي راکټ خلا ته ولېږه چې د اینوس په نوم یوې بیزو دا میشن مخ ته وړه چې د دې سفر په اوږدو کې اینوس د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوه چې د ویډیو په کتو سره به پرې پوهه شئ. په 1916 میلادي کال کې کله چې ساینسدانانو د فضا په اړه ډول ډول څېړنې کولې، خو دوی نه پوهېدل چې په فضا کې انسانان له کوم ډول ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي او آیا انسان په فضا کې ژوندی پاتې کېدی شي او که نه. نو مخکې له دې چې انسان فضا ته ولېږي، نو لومړی دا کار په حیواناتو ترسره کوه ترڅو په دې پوهه شي چې فضا په حیواناتو کوم اغیز رامنځته کوي. نو د لومړي ځل لپاره یې په 1940 کال کې یو مچ خلا ته واستوه چې له دې وروسته یې 6 بیزوګانې، بیا سپی، پیشو، سویي یوان تر دې چې موږکان یې هم ولیږل. ساینسدانانو په دې حیواناتو ډول ډول څېړنې او تحقیقات کول ترڅو د خلا په ځینو رازونو او حالاتو ځان وپوهوي چې اینوس هم یو له دغه حیواناتو څخه وه چې دغه بیزو د میامي ښار په یو پارک کې رالوی شوې وه چې په دغه وخت کې ساینس پوهان خلا ته د لیږونکو حیواناتو په لټه کې وو چې اینوس یې هم له دغه پارک څخه واخیسته ترڅو چې فضا ته د تګ لپاره یې وروزي. اینوس ته یې شپه او ورځ 12.5 ساعته سخترین ټریننګ ورکړ، دا چې په خلا کې د جاذبې قوه نشته او اینوس ته باید ورښودل شوي وای چې په فضا کې د وزن د نه محسوسېدو له امله څه ډول باید خپل ځان کنټرول کړي. نو د ټریننګ په وخت کې به چې اینوس خپل کار په ښه توګه پر مخ وړه، نو په بدل کې به کیلې ورکول کېدې او که غلطي به ترې کېده نو برقي شارټونه به ورکول کېدل. او دغه برقي شارټونه ځکه ورکول کېده چې په خلایي کپسول کې د سفر په وخت کې هم د غلطې بټنې په وهلو سره برقي شارټونه ورکول کیږي ترڅو کومه غلطي ترېونه شي او دغه سفر په بریالیتوب سر ته ورسوي. اینوس یو نیم کال همدا شان په سختۍ سره ټریننګ شوه. په دغه یو نیم کلن ټریننګ کې اینوس سره نورې بیزوګانې هم شاملې وي، خو خلا ته تر روانېدو یوازې 3 ورځې مخکې د دغه سفر پر مخ وړلو لپاره اینوس غوره کړی شوه. د 1916 کال د نومبر په 19 د اینوس کپسول خلا ته روان شو. خو خلا ته د روانېدو په وخت کې د اینوس په قسمت کې بل څه لیکل شوي وو. کله چې سفر پیل شو او د کپسول یوه بټنې چې وهل یې ضروري وو کار پرېښوده، اینوس چې هر څومره دغه بټنه وهله کار یې نه کوه او په هر ځل بټن وهلو سره اینوس ته شاټ ورکول کېده. اینوس ته 15 ځله برقي شاټ ورکړل شو او د دې جسم یې بالکل له کاره وغورځاوه او دا په داسې حال کې و چې اینوس هیڅ کومه غلطي هم ونه کړه. اینوس په تکراري ډول سره بټن ته فشار ورکاوه، خو له بده مرغه په هر ځل فشار ورکولو سره اینوس بیرته سزا لیدله. خو د قسمت کړنو ته ګوره، له 15 ځله شاټونو وروسته د کپسول بټنې بیرته کار شروع کړو، خو د اینوس د سختیو سلسله دلته هم ختمه نه شوه. لږ وخت وروسته یو ځل بیا دغې بټنې فعالیت پرېښود او کار یې نه کاوه او دا ځل اینوس ته 41 ځله برقي شاټونه ورکړل شول چې د شاټونو دا شمیر 80 ته ورسېده، خو بټن یې خپل فعالیت پیل نه کړ. معصوم اینوس له دومره شاټونو سره هغه څه کول د کوم څه چې ټریننګ ورکول شوی وو. د بدقسمت اینوس قسمت ته ګوره چې له دومره شاټونو نه وروسته په کپسول کې یوه بله ستونزه هم پیدا شوه چې ورسره د کپسول د تودوخې درجه لوړه شوه. د کپسول دننه سخت او شدیده ګرمي رامنځته شوه چې په همدې وخت کې ناسا پرېکړه وکړه چې د پروجیکټ میرکري میشن همدلته پای ته ورسوي، چې له دې سره یې د اینوس کپسول بیرته ځمکې ته راوګرځاوه. خو دا کپسول چې چیرته ناسا غوښتل هلته ښکته نه شو او د دغې ستونزې له وجې اینوس 3 ساعته او 20 دقیقې په ډیره شدیده ګرمۍ کې په دغه کپسول کې پاتې شوه چې بیا وروسته له دغه کپسول څخه وژغورل شوه او فورا روغتون ته ورسول شوه. ویل کېږي چې له دې وروسته اینوس ډیره خوشحاله وه ځکه بیرته ځمکې ته راګرځول شوې وه او تر خپله وسه یې د دغه میشن په بریالیتوب کې پوره هڅه کړې وه چې اینوس له دغه میشن څخه 1 کال وروسته مړه شوه. اوس هم اینوس د امریکا د دغه فضایي سفر اتل بلل کېږي چې دا سفر د ناسا د تاریخ له جالبو او حیرانونکو سفرونو څخه یو شمیرل کېږي.
دوستانو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی هیله ده چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ د چینل ګډون کوونکي ډیر زیات کم دي. د لا ښو او ښکلو ویډیوګانو لپاره ستاسو تشویق ته زیات ضرورت لرو. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.